ټول خلک لمانځه ته پاڅېدل، یو په یو غږ وشو چې ما ګناه کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم غږ وکړ چې کینه کینه فلان آرامه کینه. کله چې لمونځ خلاص شو حبیب الله صلی الله علیه وسلم غږ وکړ چې څوک و هغه ځوان چې ګناه یې کړې وه. صحابي ورته غږ وکړ چې زه وم یا رسول الله. ویل چې ستا ګناه الله پاک معاف کړه. سبحان الله. پوهېږئ ولې؟ ځکه لمونځ یې کړی و. د یوه انسان د کور مخې ته یوه ویاله وي، دی 5 دفعې هره ورځ په دغه ویاله کې ځان پاکوي، غسل کوي یا ځان مینځي. آیا د ده په بدن باندې به کوم خیر یا ناپاکي پاتې شي؟ نه چېرته. حدیث شریف کې راځي چې همدغې ته ورته یو انسان چې 5 وخته لمونځ کوي د ده ګناهونه به ټول پاک شي. دی به د هغه کس مثال ولري چې په ویاله کې ځان مینځي او د ده ګناهونه به هم همداسې مینځل کېږي. سبحان الله. دوستانو د لمانځه دپاره هیڅ عذر نشته دی. که تاسو هر څومره مریض وئ، هر رقم مشکلاتو کې راګیر وئ، تاسو باید لمونځ وکړئ. د هر شي کفاره شته، خو د لمانځه دپاره هیڅ عذر هم نشته دی. په اشاره باندې یې وکړئ. لمونځ د جنت کلي ده. واو څومره اسانه کلي. دوستانو